الله پاک و فرشتو ته وایي د اختر په ورځ زما دې هم په خپل جلال سره قسم. الله پاک وایي زما دې په خپل لوړ مقام سره قسم، زما دې په خپل لویي سره قسم چې ما ای فرشتو ته ګواه اوسئ چې ما د دوی مغفرت وکړ، او دوی چې له ما زه کومې دعاوې وغوښتلې د دوی دغه دعا زه قبلوم، او د دوی دغه برایانې دا به زه په نیکیو باندې وربدلوم. دا مؤمنان له عیدګاهو څخه واپس سي، دا فرشتې په لارو کې ولاړي او دا اعلانونه کوي چې امت د جناب محمد رسول الله ته واپس سئ په داسې حال کې چې الله پاک ستاسې ګناوې در معاف کړلې، الله پاک ستاسې مغفرت وکړي، او ته واپس سئ په داسې حال کې چې الله پاک ستاسې دعاوې قبولې کړلې، او ته واپس سئ په داسې حال کې چې الله پاک ستاسې برایانو په نیکۍ در بدلې کړي. دا افطاري دا دوه د یو خو دا ده چې هره ورځ د روژې په میاشت کې موږ توی کوو د روژه مات پر ټیم، یوه دغه خوشحالي ده. دې ته علما کرام وایي افطار اصغر، یعنی هغه افطار اصغر دی، دا کوچنی افطار دی، لیکن یو هغه افطار دی چې د روژې پر اختتام باندې دی، چې روزه ختم شي دا د اختر ورځ راشي و دې ته افطار وایي، او دا ته افطار اکبر وایي، یعنی غټ افطار. لیکن د دې خوشحالي دا هغه هرې ورځې له افطاره څخه زیات دی که نه دی زیات؟ نو یو د هرې ورځې خوشحالي د روژه مات پر ټیم، یو دا د اختر د ورځې خوشحالي دې ته افطار اکبر وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د روزهداره دپاره دوې خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي د افطار پر ټیم، افطار دوه قسمه دی، یو هره ورځ په روزه کې د روزه مات پر ټیم دې ته هم افطار وایي، افطار اصغر، او یو افطار دی د اختر د ورځې چې د روژې میاشت تمامه سوه، دا خوشحالي لري که نه لري؟ دغه دوې خوشحالۍ هغه د الله پاک سره د ملاقات د خوشحالۍ یو جلک دی. دا موږ ته چې الله پاک دغه دوه عید راکړي دي، دې ته چې په اردو کې تهوار ورته وایي، خوشحالي ده، اختر دی، تهوار دی، لیکن د اسلام د یو عجب عید او تهوار دی چې دا د نورو مذهبو څخه ډېر مختلف دی. ګوره عیسایان هم یو تهوار مناوي، یهودیان هم یو تهوار مناوي، هندوان هم یو تهوار مناوي، لیکن د هغو د تهوار و شاته به خامخا د ماضي یو کیسه یي، یو واقعه به یي، د هغه په یادګار کې به دوی دغه تهوار جوړوي. لکه مثلا عیسایان دي پر 25 دسمبر باندې دوی کرسمس کوي، د دوی تهوار، لیکن دا د ماضي یو یادګار دوی مناوي. بقول د دوی چې عیسی علیه الصلاة والسلام پیدایش دا 25 دسمبر دی، نو ځکه موږ پر 25 دسمبر باندې کرسمس عید تهوار جوړو. یهود
دا هم چې خپل تهوار یا عید یا خوشحالي جوړوي د دې وشاته د ماضي یو کیسه یي دوی چې کوم په هغه ورځ تهوار جوړوي چې په کومه ورځ فرعون غرق سو او موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ته الله پاک نجات ورکړي نو دوی د هغه ورځې تهوار او اختر او خوشحالي جوړوي لیکن د اسلام عید د اسلام تهوار او د اسلام خوشحالي دا د ماضي سره تعلق نه لري د ماضي له واقعې سره تعلق نه لري حالانکه په مسلمانانو کې ډېرې تاریخي واقعې پېښ سوي دي نبي علیه السلام چې په کومه ورځ پیدا سو دا یو ښه تاریخي واقعه ده که نه لیکن مسلمانانو دغه ورځ تهوار نه ده ګرځولی اسلام دغه ورځ تهوار نه ده ګرځولی دغه رقم نبی علیه السلام چې له مکې مکرمې څخه هجرت کوي مدینې منورې لره دا یو تاریخي ورځ وه په اسلام کې لیکن د دې عید د دې تهوار اسلام نه دی مناو کړی دغه رقم نبی علیه السلام په غزوه بدر کې په 314 کسانو باندې د مکې و هغه لوی قوت ته شکست ورکړی دا یو تاریخي کیسه ده لیکن اسلام د دغه ورځې تهوار عید نه دی مناو کړی بیا چې مکه مکرمه پته سوه دا ډېره تاریخي ورځ ده چې نبی علیه السلام و حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وایي چې د بیت الله پر چت باندې وخېځه الله اکبر اذان وکړه دا څونه لویه غټه واقعه ده لیکن دا د فتح مکې ورځ اسلام تهوار نه دی ګرځول عید یې نه دی ګرځولی اختر یې نه دی ګرځولی ولې دا د ماضي په واقعې چې کومه ده په دا کې د دا موجوده انسانانو یو کمال نه دی ها په کار دی فخر سړی په وکړي په خپل آبا و اجدادو د خپل پیغمبر په کارنامو باندې په کار دی سړی فخر وکړي لیکن د ده عمل په دا کې د ده د عمل دخل نسته او اسلام چې د کومې ورځې عید مناوي په هغه کې د ده د عمل کردار یعنی موږ په اسلام کې دوه عید دي دوه تهوار یو عید الفطر دا فطر هم له افطاره څخه موږ د الله جل جلاله یو ډېره غټه اهمه فریضه ادا کړه چې یوه میاشت روزه وه چې خوراک نو څښاک نو خواهش پر کول نو د ورځې روزه د شپې تراویح تهجد سیري خوب هم ډسټرب ولو خوراک هم ډسټرب وسو هر شی زندگی تمام دا موږ متاثره کړی وه که نه وی چیش دپاره د الله د حکم دپاره نو الله پاک د دغه عمل په بدله کې موږ ته دا خوشحالي راکړې ده چې هغه ته ویل کېږي عید الفطر د دې له ماضي سره تعلق شته د ماضي له یوې واقعې سره یادګار دی نه دی بلکې زموږ عمل و چې د روژې و زموږ پر عمل باندې الله پاک دغه عید موږ ته راکړی او دویم عید یا تهوار هغه عید الاضحی د لوی اختر په هغه کې هم دا انسانان یو غټه فریضه ادا کړي چې هغه حج دی
ستړی ستومانې پیسې خرڅ کړي په لږ سر په لوڅو پښو له ډېره لرې ځایه راغلی ګرمي دا پر ځان تېره کړي بدخوابي یې تېره کړي او پر عرفات باندې په لږ سر په لوڅو پښو وربطه لاسونه پورته کړي دا یو عمل دی که نه لیکن دا یو تاریخي واقع خو نه ده چې د ماضي د تاریخ یو واقع ده د یې مناوي بلکې پر عرفات باندې چې دا حجي دا مجاهده وکي پر نم د ذوالحجې باندې د دې په بدله کې الله پاک عید البقر دا د لوی اختر عید ورکړی نو دا داسې مه بولئ د اختر چې دا زموږ یو رسم دی یا زموږ یو رواج دی بلکې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې روزهداره ته الله پاک دوې خوشحالۍ ورکړي دي یوه خوشحالي هغه د افطار دوه قسمه دی یو افطار اصغر دی چې د روزې هره ورځ یې موږ کوو او بل افطار اکبر دی چې دا د سبا د اختر ورځ ده دې ته ځکه عید الفطر وایي فطر له افطاره څخه دی افطار معنا روزه خلاصول نو دا خوشحالي لري که نه لري د نبي علیه السلام خبره صحیح ده که نه ده چې الله پاک روزهداره ته دوې خوشحالۍ ورکړي دي او دا داسې ورځ ده په حدیث شریف کې راځي چې الله پاک فخر پکوي الله پاک زموږ په دا عبادت باندې پر چا باندې پر فرشتو باندې فرشتو چې انسان پیدا کېدی فرشتو اعتراض کړی که نه کړی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء یا الله ته یو داسې مخلوق پیدا کړې چې هغه به په مځکه کې فساد کوي په مځکه کې به وینې تویوي دا اعتراض فرشتو کړی و که نه و کړی نو چې د اختر ورځ سي نبي علیه الصلاة وسلام و فرشتو ته وایي چې ودې لیدو زما بندګه چې ته اعتراض پر کوي داسې عمل یې وکړئ چې ته څخه بړ کر زیات سو ولې ګوره په تی کې د تی ګناه نسي کولی د ګناه خواهش په تی کې نسته تی لوږه پر تی نه راځي تږي کېږئ تی نه خواهشات تی نه لري چې پوره کړي لیکن زما دا مخلوق دی دا د ګناه وس لري لیکن زما له خوفه دې ګناه پرېږده دا وږي کېږي و ډوډۍ تې هوا کېږي خو زما حکم ورته سوی و چې ډوډۍ به نه خورې د ډوډۍ نه خوړل دا تږي کېدو تږي به وو بیلچې به ولې ګاډۍ به خالي کولې شونډان به وچ سول د الله پاک حکم ورته چې اوبه به نه څښې نه یې څښلې خواهشات یې درلودو لیکن ما ورته ویلي چې خواهشات مه پوره کوه نو زما د حکم تعمیل یې وکړي خواهشات یې نه پوره کول ورته یې ولیدې دا زما مخلوق بیا الله پاک و فرشتو ته وایي د اختر په ورځ چې زما چې یو چاته ذمواري ورکړي او دی هغه ذمواري پوره کړي بیا څه ورسره کول پکار فرشتې ورته وایي یا الله کوم مزدور ته کار وسپارل سي او هغه مزدور کار وکړي پکار دی چې پوره اجرت ورکول سي مزدوري ورکول سي الله پاک اعلان کوي په اسمانو کې الله پاک فرمایي چې ما د جناب محمد رسول الله امت ته یو ذمواري ورکړې وه یوه میاشت او دوی هغه ذمواري پوره کړله
نن اختتام ته ورسېدل. نو زما دې هم په خپل جلال سره قسم، الله پاک وایي، زما دې په خپل لوړ مقام سره قسم، زما دې په خپل لویي سره قسم یې چې ما ای فرشتو ته ګواه اوسئ چې ما د دوی مغفرت وکړ. او دوی چې له ما زه کومې دعاوې وغوښتلې د دوی دغه دعا زه قبلوم، او د دوی دغه برایانې دا به زه په نیکیو باندې وربدلوم. او چې کله دا مؤمنان له عیدګاو څخه واپس سي، دا فرشتې په لارو کې ولاړې او دا اعلانونه کوي چې امت د جناب محمد رسول الله ته واپس سئ په داسې حال کې چې الله پاک ستاسې ګناوې در معاف کړلې، الله پاک ستاسې مغفرت وکړي. او ته واپس سئ په داسې حال کې چې الله پاک ستاسې دعاوې قبولې کړلې، او ته واپس سئ په داسې حال کې چې الله پاک ستاسې برایانو په نیکۍ در بدلې کړي. علماء کرام لیکي چې کله کله انسان پر دې باندې غور کوي چې زما به څه عمل زه وګوره د روژې هغه پوره اهداف پر کول، زه وګوره د الله پاک احکام په صحیح معنا باندې ادا کول، زه وګوره د الله پاک هغه بندگی په صحیح معنا باندې کول. موږ کمزوري یو. علماء کرام لیکي چې انسان د نظر پر خپل عمل نه کوي، انسان د نظر د الله پاک پر رحمت کوي. زموږ ډېر مهربانه رب دی، زموږ ډېر د رحم والا رب دی. انسان دی و خپل عمل ته نه ګوري چې زما عمل کمزوری دی، زه کمزوری یم. انسان دی د الله پاک پر رحمت باندې نظر ساتي چې زما رب ډېر مهربان دی، زما رب ما ته مازې بهانه غواړي، زه به عادت کوم، الله پاک یې په عبادت را بدلوي. نو سبا د اختر ورځ د علما په یو روایت کې راځي، ګوره موږ ته ډېر غټ عبادت وکړي، لیکن دا د اختر شپه چې راشي یا د اختر ورځې چې راشي، بیرته په داسې برایانو باندې مبتلا شي انسانان چې هغه خدای هم هیر شي، هغه عبادتونه هم هیر شي، هغه تلاوتونه بیرته په نافرمانۍ باندې. ګوره په دا یوه میاشت موږ ته خواري وکښله، یو کمایي مې وکړل، نو دا کمایي په کار دی له ځانه سره دغه بچت وسات. دا څنګه بچت ساتل کېږي چې موږ د الله پاک له نافرمانۍ څخه پرهیز کړو، له هر هغه عمله څخه چې هغه ګناه وي، هر هغه عمل چې د خدای د حکم خلاف وي، د جناب محمد رسول الله د طریقې خلاف وي، له دې به ځان ګور که بې نه ګور. صرف په دا روزه کې نه، د ګرد عمر دپاره دا قصد وکړو. ګوره د مرګ په باور نه ده، پر انسان مرګ راځي. او په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا 4-5 شپې دا چې سړی عبادت وکړي د دا دپاره جنت واجب دی. یو د عرفات په شپه، یو د مزدلفې په شپه، یو عید الفطر، یو عید البقر د لوی اختر په شپه، دا یو د شب برات 15مه. په دا 5 شپو کې چې سړی عبادت وکړي، که نور عبادت نشي کولی، کم از کم له ګناه دې ځان وګوري. یو د ماخوستن، بل د سهار لمونځ دې په جوماتو کې، که تهجد نشي کولی، تلاوت نشي کولی، نور عبادت و اعمال نشي کولی، دغه 3 کاره دې وکړي چې یو ګناه نه کوم په نن شپه کې، قطعا یې نه کوم. د ماخوستن لمونځ په جومات کوم، د سهار لمونځ په جومات کوم،
علما کرام لیکي چې خدای ډېر مهربانه دی الله پاک به د هغه سړي په سب کې وشمېري چې هغه کوم سړي ګرد شپه عبادت کړی او بیا سبا د ورځې په ورځ کې ښه نیک بلکې د یوې ورځې نه د ګرد عمر دپاره دا قصد وکړي ګوره دین ذوق دی په دا روزه کې نه ولي واقع پر ایمان واس په دین کې خوند شته که نشته په دا دین کې ذوق دی اطمینان دی سکون دی تی به محسوسه کړی نو که موږ ګرد عمر دغه رقم مسجدونه له قرآن سره تعلق د الله له حکم سره تعلق وساتو لکه په دا روزه کې چې کم برکتونه و کم ذوق و دغه رقم به ګرد زندگی دغه رقم موږ په زندگی کې برکتونه او ذوق عیدګاه لمانځه لره علما کرام لیکي چې سنت طریقه دا ده چې څونه غټه مجمع یې د عیدګاه سنت طریقه دا ده چې څونه غټه مجمع یې د عیدګاه په دا کې شرکت کول دا ښه کار دی ولې ځکه چې په دا غټه مجمع کې خامخا یو 5 کسان د الله والا خلک دي تقواداره خلک دي چې د هغو لاس الله پاک خالي نه ایله کوي چې هغه الله پاک خالي نه ایله کوي نو دا د الله پاک غیرت نه مني چې دا 5 کسه په دا مجمع کې وبخښي دا نور نو نه بخښي الله پاک به دغه الله والا د خلکو څخه پر ګرده مجمع باندې رحمت وکړي نو دا به کوو که نه کوو